د بخښونکي الله په سپېڅلي نوم د جهان نړیوال راډیو ټلویزیون درنو محترمو لیدونکو السلام علیکم. حنیف صاپی یم، تاسو رابولم د دې مهال څو مهمو خبرونو ته. د سولې علي شورا د طالبانو ملا رسول له ډلې سره د سولې پلان لري. د سولې علي شورا وایي د حزب اسلامي پر مشر ګلبدین حکمتیار د بندیزونو تر لرې کېدو وروسته به د ملا رسول په مشرۍ د طالبانو له جلا شوې ډلې سره خبرې پیل کړي. یاده شورا زیاتوي چې د ملا رسول په مشرۍ د طالبانو له بېلې شوې ډلې سره د سولې د مذاکرو د پیلېدو په تړاو ښې خبرې په مخ کې دي او یاده ډله سولې ته لیوالتیا هم لري. د دغې شورا مرستیال عبدالخبیر اوکچون ویلي که له حزب اسلامي سره د سولې د بهیر په بریالیتوب کې کار وشي د اعتماد جوړونې لپاره نورو وسوالو ډلو ته به هم یو نمونه وي. دا په داسې حال کې ده چې د ملا رسول جلا شوې ډلې له دې مخکې هم له افغان حکومت سره سولې ته لیوالتیا ښودلې وه او د دغې ډلې مرستیال او ویان ملا منان نازي ویلي وو که بهرني ځواکونه له افغانستان څخه وځي نو دغه ډله چمتو ده چې سوله وکړي. بل پلو د ملا هیبت الله په مشرۍ د وسوالو طالبانو بلې ډلې په سرپل ولایت کې د ځانمرګو بریدګرو د روزلو مرکزونه جوړ کړي. وسوالو طالبانو او داعش ډلو هممهاله توګه د سرپل ولایت په 2 ولسوالیو کې خپلو جنګیالیو ته د پوځي روزنې مرکزونه جوړ کړي دي. د سرپل والي ویلي وسوال طالبان له 14 میاشتو رادېخوا کله چې د کوهستاناتو ولسوالۍ نیولې په دغه ولسوالۍ کې د جنګیالیو د روزنې لپاره پوځي مرکزونه جوړ کړي او 80 تنه ځانمرګي بریدګرې هم بریدونو ته آماده کړي دي. ظاهر وحدت ویلي چې داعش ډلې بیا د پاکستان او منځنۍ اسیا هیوادونو د وګړو په ګډون په سید ولسوالۍ کې مرکزونه جوړ کړي او عملا د جنګیالیو په جلب او جذب او روزلو بوخته ده. د طالبانو له لورې په خپره شوې او تازه ویډیو کې ښیي چې یادې ډلې په کوهستانات ولسوالۍ کې پراخ تشکیلات رامنځته کړي او اوس یې په دغې ولسوالۍ کې د جنګیالیو شمېر 4,000 ته رسولی. ویل کېږي چې داعش جنګیالي د سرپل او جوزجان ترمنځ سیمو کې په متحرک ډول فعالیت لري خو تر اوسه په سیمه کې کوم پوځي اقدام نه دی کړی او په ډېر احتمال سره یاده ډله له افغانستانه بهر د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د خپل فعالیتونو د غځولو په لټه کې ده. ټاکل شوي چې د ناټو غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان په اړه غونډه وکړي. د بهرنیو چارو وزارت له لورې خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې دغه غونډه به د لندۍ میاشتې په 18 نیټه د بلجیم په مرکز بروکسل کې جوړه شي. د خبرپاڼې له مخې د یادو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به په افغانستان کې وروستي پرمختګونه وڅیړي او همدارنګه به د ناټو ماموریت د لومړیتوبونو په اړه ځینې ګامونه پورته او وارزول شي. په افغانستان کې د ناټو ملکي استازي تېره ورځ د هیواد د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني سره د لیدنې په ترڅ کې د دغې غونډې په اړه معلومات هم ورکړي. بلې خواته احمد ضیا مسعود وایي مافیایي او استخباراتي کړیو د ملي وحدت په حکومت کې نفوذ کړی. د اصلاحاتو او ښې حکومتولۍ په برخه کې د ولسمشر سلاکار وایي مافیا او د سیمې استخباراتي کړیو په حکومت کې دننه نفوذ کړی او له هغه ځایه حکومت خرابوي. احمد ضیا مسعود ویلي ترهګرو مافیایي کړیو د سیمې استخباراتو او نورو ورانکارو ډلو دننه حکومت ته نفوذ کړی او له هغه ځایه حکومت خرابوي او نه پرېږدي چې په قوت پیدا کړي. د هغه په باور تر هغې چې حکومت د دغو کسانو پر وړاندې اقدام ونه کړي او له خپله وجوده شته مکروبونه پاک نه کړي اصلاحات او حکومتولۍ په برخه کې به کوم سمون را نشي او افغانستان حکومت به د امنیتي او اداري کشفیتونو په وړاندې صلاحیت ونه لري. نوموړي همداراز ټینګار کړی چې وسوال طالبان هم د ځینو داخلي کړیو په مرسته خپلو ورانکارو فعالیتونو ته دوام ورکوي او په وینا یې ښایي په دې ډله کې لوړ رتبه چارواکي هم شامل وي. تر دې دمه احمد ضیا مسعود پر څرګندونو هره کومه تبصره نه ده کړې. په اقنا بندر کې د اسیا نړیوال ریل پټلۍ رسما پرانستل شوه. افغانستان او ترکمنستان ولسمشرانو نن د ترکمنستان له اتمرات څخه د افغانستان تر اقنې بندر پورې د ریل پټلۍ رسما پرانستله. دغه پټلۍ د هیواد د اقنې بندر د ترکمنستان له اتمرات ښار سره نښلوي چې له دې لارې به افغانستان له اروپایي هیوادونو سره وصل شي. ولسمشر محمد اشرف غني په اقنا بندر کې د دغې پټلۍ د پرانستې په مهال ویل چې دا له نړۍ سره د افغانستان د اتصال لپاره لومړی ګام دی او په راتلونکو دریو کلونو کې به له ایران، چین او ترکمنستان راغلو پټلیو له امله افغانستان د سیمې د سوداګرۍ د اتصال ټکی شي. ولسمشر غني همداراز زیاته کړې چې افغانان غواړي پرمختګ وکړي او له ګاونډیو هیوادونو سره ښې اړیکې ولري او په خپلو پښو ولاړ اقتصاد ولري. نوموړي همداراز د ترکمنستان هیواد له مرستو مننه کړې او زیاته کړې چې افغانستان غواړي له دغه هیواد سره تلپاتې اړیکې ولري. بل پلو د ترکمنستان ولسمشر قربان
قلی بردي محمدوف هم ویلي چې افغانستان سیاسي او جغرافیایي موقعیت ته په کتو دغه هیواد کولی شي د سیمې د هیوادونو په اقتصاد کې مهم رول ولوبوي. نوموړي همداره زیاته کړې چې ترکمنستان غواړي افغانستان د یو باثباته او امن هیواد په توګه په خپل څنګ کې وویني. او وروستی خبر دا چې نن 5مه ورځ ده چې اسرائیلو کې اورلګېدنه لا هم دوام لري. نړیوالو رسنیو رپورټ ورکړی چې نن 5مه ورځ ده چې اسرائیلو کې اورلګېدنه لا هم دوام لري چې له امله ډیر کورونه او طبیعي زیرمو ته دروند زیان اوښتی او لسګونه کسان سخت ټپیان شوي او سوځېدلي دي. د اسرائیل ټایمز ویبپاڼې د خبر په اساس په دې اورلګېدنه کې سلګونه کورونه له منځه تللي او په زرګونه جریبه پارکونه او طبیعي زیرمو ته پکې زیان اوښتی. یا د ویبپاڼې د اسرائیلي چارواکو له خولې لیکلي چې تر اوسه شاوخوا 150 تنه د اور په لمبو کې ټپیان شوي دي. د غوت اهارنوت اسرائیلي ورځپاڼې د سروې سره سم په دې اورلګېدنه کې تر ټولو زیات د حیفا ښار زیانمن شوی چې تر 500 زیات کورونه پکې له منځه تللي. اسرائیلو په داسې حال کې د نړۍ د ډیرو هیوادونو د اوروژونکو په ملتیا اوروژنې هلو ځلو ته دوام ورکوي چې د امریکا، یونان، قبرس، کروشیا، ایټالیا، روسیه او ترکیې هیوادونو د بیړنیو ټیمونو ملاتړ هم ورسره دی. خو لمبې لا هم په شمالي او مرکزي اسرائیل کې نوو سیمو ته او همدارنګه په لویدیځ کې اشغال شوې سیمې ته په خپرېدو دي. ویل کېږي چې د تېرې سې شنبې له ورځې راهیسې چې اور د اسرائیل هیواد تر نیمایي سیمو رسېدلی، ستره ونډه پکې د وچې هوا او د ختیځو بادونو ده چې د اور لمبې نورو سیمو ته لیږدوي. تر نو لیدونکو دا او تر دې دمه وروستي خبرونه خوشحاله او بریالي اوسئ.